ګڼ شمېر پاکستاني لوبغاړو د افغان لوبډلې په هکله څرګندونې کړي، خو دا چې انضمام الحق څه ویلي بیخي جالبه ده. ثقلین مشتاق د افغان لوبډلې په جوړښت باندې له خبرو انکار وکړ، خو انضمام الحق چوپتیا ماته کړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او پخوانی مشر روزونکی انضمام الحق وایي چې افغان لوبډله تر پاکستان کمه نه ده. د پاکستان دغه پخوانی لوبغاړی 2014 میلادي کال کې د افغان لوبډلې سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړه. وروسته له قرارداد شوې نیټې وړاندې د پاکستان حکومت په غوښتنه نوموړي خپله دندې ته استعفا ورکړه. نوموړي له 2014 میلادي کال بیا تر 2017 میلادي کال پورې د پاکستان لوبډلې سره هم د مشر روزونکي په توګه پاتې شوی و، چې پښتون کې افغان لوبډلې او پاکستان لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. په هر صورت نوموړي تازه د پاکستان جونیور تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې افغان لوبډله باید سپکه وانخیستل شي. انضمام الحق زیاتوي چې د افغان لوبډلې اکثره لوبغاړي په تجارتي لیګونو کې لوبیږي چې د استعداد تجربو له پلوه خورا غښتلي دي. هغه وویل اوسني وخت کې زه د پاکستان او افغان لوبډلې ترمنځ کوم خاص توپیر نه وینم. څنګه چې پاکستان لوبډله غښتلې ده، همدومره غښتلي لوبغاړي په افغان لوبډله کې شتون لري. د دې وړاندې د پاکستان لوبډلې مشر روزونکي ثقلین مشتاق څخه د افغان لوبډلې د جوړښت په اړه پوښتنه شوې وه، خو نوموړي په دې اړه د خبرو څخه انکار کړی و. باید یاده کړو چې پاکستان او افغانستان به د نړیوال جام په یو مهمه سیالۍ کې سبا ماښام 6:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. خو له دې وړاندې د پاکستان نورو مشهوره کرکټرانو لکه یونس خان او دې ته ورته نورو لوبغاړو خورا ښې څرګندونې کړي د افغان لوبډلې په اړه، او ویلي دي چې افغانستان اوس هغه پخوانی لوبډله نه ده چې پخوا به ورته په کومه سترګه کتل کېدل. افغانستان اوس د نړۍ له تکړه او قوي لوبډلو څخه هم تکړه حسابیږي، ځکه له دوی سره تر ټولو بهترینه سپیل بالینګ او تر ټولو ښکلی اوپننګ بیټینګ د دوی د لا ښه او بریاو لامل کېدلی شي. که چیرې مو زموږ چینل افغان کرک انفو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او له درنو دوستانو سره مو دغه ویډیو شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې.